بسم الله الرحمن الرحیم. ځینو کسانو غوښتنه کړې ده چې په 11 باندې د ویش قابلیت تدریس کوي. په 11 باندې هر هغه عدد د ویش وړ ده چې د اعدادو د پاکو او جفتو رقمونو د حاصل تفریق یې که چیرې صفر شو او یا هم 11 لاسته راغی نو دغه ټول مکمل عدد په 11 باندې ویش وړ ده. په 11 باندې هر هغه عدد د ویش وړ ده چې د جفتو او پاکو رقمونو حاصل تفریق یې مساوي په صفر سره شو او یا هم په 11 سره شو نو دا مکمل عدد هم په 11 باندې د ویش وړ. صحیح؟ راځو موږ تاسو لومړني مثال ته. په لومړني مثال کې لرو 10411. دغه لومړی خانم تاک، دوهمه جفت، بیا تاک، بیا جفت، بیا هم تاک. صحیح؟ اوس موږ تاسو ته راځو تاک عددونه راخلو. تاک عددونه څو دي؟ 1 جمع 4 جمع 1. یو څوک به وایي چې دلته خو دغه درې هم تاک عدد ده. موږ تاسو ته راځو تاک عدد خو دلته خانه څومره ده؟ جفت خانه. دوهمه خانه بیا درېیمه خانه کې عدد جفت راځي که تاک راځي خو خانه د تاک. صحیح؟ موږ تاسو تاک خانه ده 1 جمع 4 جمع هم 1. دا به مساوي شي 1 جمع 4 5 5 جمع 1 شپږ. جفت رقمونه راځي. جفت رقمونه څو دي؟ 3 او 4. دا یې سره جمع کړو وبخښئ 3 او 3 3 او 3 دا به څو شي؟ شپږ. اوس د دغو د تاکو او جفتو رقمونو د تفریق حاصل کړو. د یو بل څخه تفریق کوو. شپږ منفي شپږ حاصل یې څو شو؟ 0. نو دلته په دې ځای کې کله چې د دوی حاصل د تفریق حاصل د جفتو او تاکو رقمونو د تفریق حاصل 0 لاسته راغی نو موږ تاسو وایو چې دغه مکمل عدد په 11 باندې د ویش وړتیا لري، د ویش قابلیت لري. که څوک یې نه مني نو موږ تاسو کولی شو دغه په عملي ډول سره تقسیم لکه 10411 دا تقسیموو په 11 باندې. ګورو چې که چیرې باقي پاتې شو نو بیا دا په 11 باندې ویش ونه ده. که چیرې باقي نه شو پاتې کوم قیمت او پوره تقسیم شو نو موږ تاسو وایو چې دا مکمل عدد په 11 باندې د ویش وړ دی. 14 تقسیم په 11 باندې یو 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 په یو کې یو. دا به څو شي تفریق؟ درې یو تفریق څو به شي؟ 2 هم صفر شي نسته. څلور کته کوو. 24 تقسیم په 11 باندې 2 2 ضرب 1 2 او 2 ضرب 1 هم 2. د څلورو څخه چې 2 تفریق کوو 2 باقي پاتې کېږي د 6 نسته. بیا څو راکته کوو؟ 3. درویش په 11 باندې تقسیم کو بیا هم 2 2 ضرب 1 2 2 ضرب 1 هم 2. د درویش څخه تفریق کو 1 او دا هم 0. بیا څو راکته کوو 1 دا یو نوبت عمل. اوس 11 تقسیم په 11 باندې 1 ضرب 1 او 1 ضرب 1 هم 1. دا سره تفریق کو 1 څخه تفریق شي باقي 0 شو. باقي شي نه پاتې شو. اس کله باقي نه پاتې عدد مکمل تقسیم شو. عدد مکمل تقسیم شو څو شو؟ 1221 بچو ورسېدلې 1221 هر شي څه بولې هغه حاصل ورسېدو دی ورسېدو. صحیح؟ اوس راځو موږ تاسو دوهم مثال. د دوهم مثال له حلولو لپاره قیمت موږ تاسو راخلو 3 2 شپږ 1 4 یو او همدارنګه هم 2. په دغو قیمتونو کې په دغه رقمونو کې بیا موږ تاسو له مخکنۍ میتود څخه کار اخلو چې جفت او تاک رقمونه. لومړۍ خانه تاک، دوهمه جفت، درېیمه خانه بیا تاک، څلورمه بیا جفت، بله خانه پنځمه خانه بیا تاک، شپږمه بیا جفت او اخرنۍ خانه بیا هم تاک. اوس بیا هغه کار څخه استفاده کوو چې تاک عددونه جلا جمع کوو او جفت رقمونه جلا جمع کوو، یو له بل څخه تفریق کوو.
که چیرې د تفریق حاصل صفر لاسته راغی او یا هم 11 لاسته راغی نو دا مکمل عدد بیا 11 د ویش وړ دی که نه بیا نه صحیح شو اوس نو تا رقمونه دي 3 جمع شپږ او جمع څلور ورسره هم څو 2 دا به مساوي شي 3 جمع شپږ 9 جمع څلور 14 جمع 2 15 اوس راځو جفت رقم وته جفت رقمونه څو دي 2 جمع 1 او جمع هم 1 د دې حاصل بلاس د جمع حاصل به څه شي 2 جمع 1 جمع 1 2 جمع 1 3 سي 3 جمع 1 هم څلور اوس په دې دوه باندې تفریق حاصل به مساوي شي 15 منفي څلور دا مساوي کیږي په څو سره 11 اوس چې کله موږ تاسو ته د تفریق حاصل 11 لاسته راغی نو موږ تاسو پوهېږو چې دغه عدد مکمل به 11 باندې ویش کړو لومړی ځل دا خبره وکړه چې که چیرې د تاپو او جفتو رقمونو د تفریق حاصل صفر او یا هم 11 لاسته راغی نو دغه مکمل عدد هم په 11 باندې ویش وړتیا لري 11 باندې ویش قابلیت لري صحیح نو اوس بیا موږ تاسو کولی شو که چیرې څوک نه مني چې یا دا به د ویش قابلیت نه لري نه به یې ویشو نو راځو موږ تاسو به دغه عملا په ساده طریقه سره تقسیموو هغه به نور تاسو تقسیم کې څه نه زده ساده کړه چې موږ تاسو تقسیم کې په دې سره کې دوه تقسیم کې اکثر بل سره نو د دغه فائدې څه دي ګټه څه دي ګټه دا چې موږ تاسو ډېر غټ رقمونه راکول شوي لکه دا موږ تاسو نه پیوي چې دا رښتیا هم په مثلا دومره روپۍ راکول شوي دومره روپۍ دي دا تاسو په 11 کسانو باندې تقسیم کړئ دومره پیسې راکول شوي چې دا په 11 کسانو تقسیم کړئ آیا اوس موږ تاسو نه پیوي دا په 11 نفرو پوره تقسیمېږي او که نه تقسیمېږي که کوم باقي پاتې کېږي نو هغه موږ تاسو راځو دغه فارمول څخه کار اخلو تاک رقمونه جلال نښاني کوو او جفت رقمونه جلال نښه کوو د هغو د تفریق حاصل راباسو تفریق حاصل چې که چیرې صفر لاسته راغی او یا هم 11 نو دغه مکمل عدد بیا په 11 باندې ویش وړی یعنې دغه روپۍ چې موږ تاسو اشاره کړې چې دا په خلکو باندې تقسیم کړي نو هغه به پوره هر نفر باندې تقسیم شي باقي شي نه پاتې کېږي صحیح شو کومه پوښتنه سته اوس کوم مشکل نشته